السلام علیکم دوستانو. راشد خان نن نوه ځله د اسلام آباد له لاهور څخه خپل بدل واخیستی. د اسلام آباد او لاهور ترمنځ په نننۍ لوبه کې اسلام آباد له لاهور څخه خپل بدل واخیستی، لوبه یې ترې وګټله. همداراز راشد خان هم په نننۍ لوبه کې ونه ځلېدی. د پاکستان سوپر لیګ پی اس ایل شلمه لوبه د اسلام آباد یونایټډ او لاهور قلندرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې اسلام آباد د پچ له ګټلو وروسته د توپوهنې پریکړه وکړه. اسلام آباد یونایټډ لوبډلې په ټاکلو 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 152 منډې وکړې چې له ډلې آصف علي 15 افتخار احمد 49 منډې وکړې. د لاهور قلندرز لخوا جمیس پولکنر 3 لوبغاړي، شهنشاه افریدي او حارث رؤف 2 لوبغاړي وسوځول. راشد خان په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړلې، خو کوم لوبغاړی ونه سوځوي. د 153 منډ هدف په تعقیب د لاهور قلندرز لوبډلې په 13.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې ترلاسه کړې. د 28 منډو په توپیر یې لوبه کې ماته وخوړل. د دوی لخوا په خرزمان 44، سهیل اختر 34 منډې وکړلې. راشد خان په 7 توپونو باندې 4 منډې ترلاسه کړلې. اسلام آباد لخوا محمد موسی 3 لوبغاړي وسوځول، فواد احمد او شاداب خان 2 لوبغاړي وسوځول. د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د لاهور قلندرز لوبډلې په 2 لوبو کې راشد خان ډېر ښه ځلېدلی و. په 2 لوبو کې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړې وه. بلخوا بیا د انګلستان په کاونټي سیالیو کې نوین الحق د خپلې لوبډلې په ګټه 3.15 اورونه ترسره کړي دي. 40 منډې ورکړې دي، 1 ویکټ اخیستې ده. رحمان الله ګربز ته بیا نن په خپله لوبډله کې چانس نه دی ورکړل سوی، د ده پر ځای باندې بل لوبغاړی اخیستی دی. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.